الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. قدرمنو حاضرینو د جمعې مبارکې د ورځې د فضائلو په باب غواړم چې یو څه خبره در سره شریکه کړم. قدرمنو حاضرینو په دې کې شک نشته چې الله عز وجل په ورځو او شپو کې فرق راوستلی دی. دا ورځې ټوله په یوه مرتبه کې نه دي او نه شپې ټول په یوه مرتبه کې. بعضې ورځې تر بعضو ورځو فضیلت لري. هذا القیاس بعضې شپې در بعضو شپو فضیلت لري. قرآن کریم ته به ورسو. الله عز وجل قرآن کریم کی څه فرمایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیلة القدر خیر من الف شهر. الله عز وجل وایي د قدر شپه چې زموږ استاسې په عرف کې شب قدر ورته وایي. د قدر شپه تر زرو میاشتو افضل ده. څه مطلب؟ که یو څوک زر میاشتې عبادت وکړي د غوندې ثواب نه لري لکه د قدر په شپه. دا په شپو کې فضیلت دی که نه دی؟ زر میاشتې چې کلونه ځینې جوړوې 83 کاله 4 میاشتې کېږي. نو که یو څوک 83 کاله 4 میاشتې عبادت وکړي د غوندې ثواب نه لري لکه د قدر په شپه چې یو څوک عبادت وکړي. دا د په شپو کې فضیلت راغلی. شپې پر یوه طرز نه دي. هغه کسان چې زموږ او ستاسې د دین دشمنان دي او دوی دا وایي چې په شپو کې فرق نشته، یو شپې دي، په ورځو کې فرق نشته، یو ورځې دي، نو هغه به د دې آیات کریمه جواب څنګه راستی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. دا زما فیصله نه ده، دا د یو مجتهد فیصله نه ده، دا د امام اعظم فیصله نه ده، دا د الله عز وجل فیصله ده. لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه تر زرو میاشتو افضل. نو موږ پوه شولو چې په شپو کې فرق شته. یو تاسې ورځو ته راسئ، په دا ورځو کې فرق نشته؟ هو، په ټوله کال کې لویه ورځ در معلومه ده؟ په ټوله کال کې عظیمه ورځ، لویه ورځ هغه د عرفات ورځ ده. د لوی اختر سره د عرفات ورځ حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. د مسلم شریف روایت دی. دا نږدې مشکات شریف اول جلد 109 صفحه کې دغه روایت دی. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ د عرفات د ورځې روژه که چا ونیول نو مخکې یو کال چې ګناوې کړي دي هغه به الله عز وجل وررجوي، او را روان کال کې به بیا پر ګناه دی ورکلای نشي. د ګناه څخه به دی راګرځېدلی د الله عز وجل په قدرت. یعنی د 2 کلو ګناوې پرېږي د عرفات د ورځې په روژه. دا په ورځو کې فضیلت دی که نه دی؟ نو په ټوله کال کې لویه ورځ د عرفات ورځ. هفتې ته راسي، په هفته کې
لویه ورځ در معلومه ده د جمعې ورځ ده. په ټوله هفته کې عظیمه ورځ د جمعې ورځ ده. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ ان الجمعة سید الایام، بېشکه د جمعې ورځ په ورځو کې په هفته کې لو ورځ ده. ان الجمعة سید الایام، د شنبې څخه شروع سه بیا نو بېرته شنبې ته ځان ورسوه، جمعه راله په منځ کې. دغه د جمعې ورځ په ټوله هفته کې لویه ورځ ده. ولې د جمعې ورځې ولې فضیلت پیدا کوي تر نور ورځو؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه مبارک فرمایي چې حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ روایت د مسلم: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. د پیغمبر علیه السلام وینا ده. ښه ورځ چې لمر پر راختلی هغه د جمعې ورځ ده. ولې؟ آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شو. د جمعې په ورځ د ماپښین په حصه کې د آدم علیه السلام خلق او پیدایښت وشو. یو او د جمعې په ورځ آدم علیه السلام جنت ته ورداخل شو. دوا د جمعې په ورځ آدم علیه السلام د جنت سره ووتی. درې او قیامت چې راځي هغه به د جمعې په ورځ وي. د قیامت ابتدا به د جمعې د ورځې کېږي. بعضې روایاتو کې لا دا هم شته چې د آدم علیه السلام توبه د جمعې په ورځ قبوله شوله. د جمعې ورځ ولې جمعه بولي؟ جمعه د جمع څخه مشتق دی. طالبان په پوهېږي جمع یو ځای کېدو ته وایي. هغه خټه چې آدم علیه السلام جنې پیدا شو هغه خټه د جمعې په ورځ سره یو ځای سوې وه، سره راټوله سوې وه. دغه د جمعې ورځ بولي جمعه. یو او یا آدم علیه السلام او بیبي حوا رضی الله تعالی عنها دوی دواړه د جمعې په ورځ سره یو ځای سوي دي. دعا او یا برکات، خیراتونه، فضائل دا ټوله د جمعې په ورځ سره جمع سوي. نو د جمعې ورځ هغه ورځ ده د ټولو انبیاو پلار آدم علیه السلام هغه د جمعې په ورځ پیدا سوی دی. د جمعې په ورځ د جمعې په ورځ جنت ته ورننوتلی، د جمعې په ورځ راوتلی، د جمعې په ورځ یې توبه قبوله. نو دا په دغه خاطر لویه ورځ ده. او بل د جمعې ورځ په دغه خاطر عظیمه ورځ ده چې د جمعې په ورځ کې یو ساعت شته. ساعت معنا یو لږ وخت. هغه داسې ساعت دی چې په هغه ساعت کې ته هر دعا وکړې الله عز وجل یې قبلوي. لکه څنګه چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ ان فی الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. پیغمبر علیه السلام وایي د جمعې په ورځ کې یو ساعت شته. نو که یو څوک یو مسلم یو مسلمان را ولاړ سي دغه د جمعې په ورځ په دا ساعت کې د الله عز وجل سره یو د خیر غوښتنه وکړي، الله عز وجل به وکړي. دغه ساعت چې دی دا د قبلېدو ساعت دا په ټوله هفته کې په بله ورځ کې نشته، د جمعې په ورځ کې شته. اوس تا به دا اشتباه وي چې دا ساعت دې راښولی وایي. د جمعې په ورځ کې دا ساعت کم ساعت دی؟ دا کم وخت دی؟ سهار په حصه کې دی،
غرمې په حصہ کې دي، د مازدیګر په حصہ کې دي. علامه بدر الدین عینی رحمه الله تعالی په عمدة القاری کې په شپږم جلد کې 244 صفحه کې 40 قول راوړي دي. 40 قول په دې باب سته، 40 ویناوي په دې باب سته. نو په 40 اقوالو کې ادوا قوله خوندور دي. زما هغه دوا درته وایم، هغه 18 کمزوري، ادوا قوله صحیح او قوي قولونه دي. یو دا قول دی چې هغه ساعت چې د جمعې په ورځ کې شته هر دعا دې قبلیږي په هغه ساعت کې. هغه ساعت په دغه وخت کې دی چې امام رالی پر منبر کښېنستی لکه زه چې کښېنستم. امام چې پر منبر کښېنستی د دغه وخته څه شروع بیا د دغه وخته چې لمونځ خلاصېږي، چې د جمعې لمونځ خلاصېږي تر هغه وخته پورې په دغه منځ کې هغه ساعت شته. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی مبارک څه فرمایي؟ وی پیغمبر علیه السلام وویل هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. دا د مسلم شریف روایت. پیغمبر علیه السلام وی هغه ساعت د قبلېدو دا په هغه وخت کې دی چې امام رالی پر منبر کښېنستی د دغه وخته څه شروع بیا تر هغه وخته چې د جمعې لمونځ خلاصېږي. دا یو قول دی. هغه اصح قول، هغه ښه قول هغه یو دغه دی. دوهم قول دا دی چې د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ وسو، د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا چې لمر لویږي تر هغه وخته په دغه وخت کې هغه ساعت ته قبلېدو سته. لکه څنګه چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وفرمایل التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. پیغمبر علیه السلام وایي هغه ساعت ته قبلېدو تاسې یې غوښتنه وکړئ د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر هغه وخته چې لمر لویږي. نو دغه دوه روایته یې خوندور دي. او د دغه خبرې چې د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر لمر لوېدو پورې دلته ساعت د قبلېدو سته د جمعې په ورځ. د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر لمر لوېدو پورې دغه خبر چې ده د دې خبرې تایید د هغه واقعې څه هم کېږي چې علامه بدر الدین عیني په خپل کتاب عمدة القاری کې راوړې ده. هغه دا واقعه ده چې په مدینه منوره کې د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ وسو، باره یو سپی راغی. یو سپی راغی په دا مسجد نبوي کې داسې ولاړ، په مسجد کې روان د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه وروسته سپی راغی په مسجد کې روان دی، مسجد نبوي کې. نو صحابه کرامو چې دا سپی ولیدي څه وایي؟ اللهم اقتله، الهي دا سپی خو مړ کړه. دا په مسجد نبوي کې دا سپی روان دی. هغه سپی ځای پر ځای راواوښت، مړ سو سپی. پیغمبر علیه السلام څه وویل؟ لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. ول دغه صحابي دعا د هغه ساعت سره برابر سوله چې د قبلېدو ساعت دی، چې هر دعا وسي هغه قبلېږي. دغه هغه ساعت و چې صحابي دعا وکړله، دعا قبوله سول، سپی ځای پر ځای مړ شو. د دې واقعې څه نو بیا د دې خبرې تایید کېږي چې هغه د قبلېدو ساعت هغه د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر لمر لوېدو پورې د جمعې په ورځ. نو د جمعې ورځ چې فضیلت لري دغه یې هم سبب دی چې هغه د قبلېدو ساعت چې ستا هر دعا ستا هر غوښتنه قبلېږي هغه د جمعې په ورځ کې ستا هغه ساعت په دا نور ورځو کې نشته. نو موږ پوه سولو
چې پیغمبر علیه السلام چې د جمعې ورځ سید الایام بللې ده، د ورځو پاچا، دغه نکتې دي. او اوس چې مې درته بیان کړې دغه نکتې دي. آدم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار علیهم الصلوات والتسلیمات هغه د جمعې په ورځ پیدا شوی. هغه ساعت د اجابت هغه د جمعې په ورځ کې شته، په نور ورځو کې نشته. نو د جمعې ورځ خو لویه ورځ. اوس پیغمبر علیه السلام څه راته وایي د جمعې ورځ چې لویه ورځ سوله نو تاسې یې ولمانځئ. په څه شی یې ولمانځئ؟ په ډېرو درودو. پیغمبر علیه السلام په حدیث مقدس کې څه وایي؟ روایت د اوس بن اوس رضی الله عنه دی. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ اکثر علی من الصلاة فیه فإن صلاتکم معروضة علی. ای زما امته د جمعې په ورځ پر ما باندې ډېر درود وایاست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه دی درود ابراهیمی. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وایي د جمعې ورځ لویه ورځ ده، نو په دا لویه ورځ پر ما باندې درودونه ډېر وایاست. ستاسې درودونه ما ته رارسیږي، از ما پر خبرو به مو ښه نظر وي. صحابه کرام څه ورته وایي؟ یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت. یا رسول الله زموږ درود نو تا ته څنګه دررسیږي، خو ته به سبا په قبر کې یې خاورې سوی به یې، هډوکي به دې خاورې وي. زموږ درود ته څنګه اورې، څنګه دررسیږي؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق. بشک الله عز وجل پر مځکې دا حرامه کړې چې د انبیاو علیهم الصلوات والتسلیمات جسدونه دي وخوري. مځکې ته اجازه نشته چې د نبی علیه السلام جسد دي وخوري. فنبی الله حی یرزق. ټول انبیا په قبرو کې ژوندي دي، یوازې زموږ نبی علیه السلام نه، ټول انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات په خپلو قبرو کې اوس هم ژوندي دي. اوس هم زموږ دا عقیده ده چې پیغمبر علیه السلام اوس هم په خپل قبر کې ژوندی دی. دا بیا د پنجپیریانو عقیده ده چې وایي پیغمبر علیه السلام مړ دی په قبر کې. دا زموږ عقیده نه ده. پنجپیریان، سلفیان، وهابیان، د کفارو غلامان، دا د هغو عقیده ده. هغه څه وایي؟ نعوذ بالله معاذ الله. وای پیغمبر علیه السلام چې اوس په قبر کې دی، وای د دو د دغه دیوال اثبات نشته. دا دیوال هم په شي نه پوهېږي، پیغمبر علیه السلام هم په شي نه پوهېږي، خاورې سوی دي. دا زموږ عقیده نه ده. قرآن څه راته وایي؟ شهیدان به په قبرو کې ژوندي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن خدا راته وایي هغه کسان چې په لاره کې د الله عز وجل په شهادت ورسیږي، شهیدان سي، تاسې د مړو مه پر وایاست. هغه ژوندي دي، تاسې نه پوهېږئ. ستاسې نه پوهه بله مسله چې نه پوهېږئ. نو شهیدان هم په قبرو کې ژوندي دي. ما ته یو عرب څه وایي؟ د پیغمبر علیه السلام د زیارت سره زه ولاړ یم، یو عرب رالی وایي ته څه شکایت؟ ما ویل زه د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کوم. ده راته ویل سبحان الله، پیغمبر علیه السلام خو مړ دي، خاورې سوی دي، ته خبرې ورسره کوې؟ ما ورته ویل ته ملا یې؟ ویل هو. هم په قرآن خبر یې؟ ویل هو. ما ویل ته جاهل یې، په قرآن نه یې خبر؟ د آیات شریف مې ورته وویلي. ما قرآن خو وایي شهیدان په قبرو کې ژوندي دي. د آیات منې؟ ول هو. ما زما پوښتنه نو دا ده د شهید لو مرتبه ده که د نبي علیه السلام؟ نو شهید ژوندی دی، نبي علیه السلام څنګه مړ دی؟ نو جواب یې نه درلود.
نو زه وایم چې شهیدان په خپلو قبرو کې ژوندي دي نو انبیا څنګه مړه دي؟ نو دا یاد وساتئ، دا د پنجپیریانو، سلفیانو، وهابیانو عقیده ده چې وایي انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات په خپلو قبرو کې دا مړه دي. دا زموږ عقیده نه ده. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي زه په قبر کې ژوندی یم، انبیا ژوندي دي علیهم الصلوات والتسلیمات. نو وایي تاسې درود ډېر وایاست، ستاسې درود موږ ته رارسیږي. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. پیغمبر علیه السلام وایي که یو څوک راشي زما د قبر سره پر ما درود وایي زه خپله اورم، زه اورم دغه درود. او که څوک لري افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې درود پر ما وایي، هغه درود ما ته ملایکې رارسوي. ملایکې ورځي د پیغمبر علیه السلام قبر ته، ورته وایي پلانکي د پلانکي زوی پر تا باندې درود ویلی. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسې د جمعې په ورځ پر ما ډېر درود وایاست، ستاسې درود ما ته رارسیږي. اوس خو عجیبه دا ده، پیغمبر علیه السلام وایي د جمعې ورځ په ډېرو درودو ولمانځئ. ولې ښه ورځ ده؟ ولې ښه ورځ ده؟ آدم علیه السلام پکې پیدا سوی. تاسو نو اوس فکر وکړئ چې د جمعې ورځ لمانځل کیږي د پیغمبر علیه السلام په وینا. تاسو ډېر درود وایاست خو د هغه لمانځل دي. ولې لمانځل کیږي؟ آدم علیه السلام پکې پیدا سوی. نو 12مه چې زه لمانځم چې پیغمبر علیه السلام پکې پیدا سوی دی، هغه نو ولې ناروا کار؟ اوس تاسو فکر وکړئ د چا مرتبه لوړه ده؟ د آدم علیه السلام مرتبه لوړه ده که د نبي علیه السلام؟ د پیغمبر علیه السلام، د نبي علیه السلام مرتبه پر ټولو انبیاو لوړه ده، پر ټولو انبیاو. یو حدیث شریف کې راځي، مستدرک د حاکم 2م جلد 615 صفحه، هلته روایت دی د لوی عمر رضی الله تعالی عنه. دی مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وویل ول آدم علیه السلام چې هغه خطیئه وکړله خوراک یې وکړي په جنت کې، نو بیا خو وروسته نو بخښه غوښته. آدم علیه السلام څه وایي؟ یا ربي اسألک بحق محمد لما غفرت لی. یا الله عز وجل د نبی علیه السلام په واسطه، د محمد علیه السلام په واسطه خو ما ته بخښه وکړه. الله عز وجل څه ورته وایي؟ آدم علیه السلام ته وایي محمد علیه السلام خو ما در اوسه پیدا کړی لا نه دی، محمد علیه السلام خو در اوسه پیدا سوی نه دی، او ته دا وایې الهي د محمد علیه السلام په واسطه ته ما ته عفو وکړه. آدم علیه السلام څه ورته وایي؟ هغه ورته وایي تا چې زه پیدا کړم ای الله عز وجل، تا چې زما خلق وکړي، زه دې پیدا کړلم، ما چې سر راپورته کړي عرش مې ولیدي، د عرش پر پایو لیکلي وه لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي دا چې مې ولیده نو زه پوه شولم چې ستا د نامه سره چې د محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، نو دغه محمد علیه السلام تا ته ډېر محبوب دی. په دغه خاطر ما وویل چې الهي د محمد علیه السلام په واسطه ما ته بخښه. الله عز وجل څه ورته وایي؟ هو دغسې ده، ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. آدم علیه السلام ته وایي بس ما بخښه درته وکړه، زما څه غوښتنه کوه، زما څه بخښه غواړه د نبي علیه السلام په واسطه، بس ما تا ته بخښه وکړه. او که محمد علیه السلام نه وای ما به ته نه وای پیدا کړي، ولولا محمد ما خلقتك. که محمد علیه السلام نه وای ما به ته نه وای پیدا کړي. د دې حدیث شریف سره توسل هم ثابت سو. توسل خو پیژني، الهي د نبی علیه السلام په واسطه زموږ حاجات را پوره کړه، دا توسل دی. وابلالا څه وایي؟ که دې توسل وکړي مشرک شول. که د نبی علیه السلام واسطه کوي په قضا کې د حاجاتو، مشرک یا معاذ الله. نو خو آدم علیه السلام هغه دی، پیغمبر علیه السلام واسطه کوي،
آدم علیه السلام یې واسطه کوي یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی الهی د نبی علیه السلام په واسطه زه ستاسو بخښه غواړم. نو دا حدیث شریف په دې باب چې توسل په ثابت سو، توسل بذوات الفضله دا هم پر سلفیانو یو رد سو. ښه نو د پیغمبر علیه السلام مرتبه خو در ټولو انبیاو لوړه ده. آدم علیه السلام هغه د نبی علیه السلام واسطه کوي. نو چې د آدم علیه السلام د پیدایش د ورځې چې د جمعې ورځ ده د هغه لمانځل کیږي، نو د پیغمبر علیه السلام د پیدایشت ورځ چې 12مه ده چې تېره سوه د دې لمانځل بیا ولې ناروا دي؟ دا بې عقلي نه بولئ چې یو څوک وایي د جمعې ورځ ولمانځه 12مه مه لمانځه. دا خو چې یو ذره عقل لري هغه داسې نه وایي، یوه ذره عقل چې لري هغه داسې نه وایي. نو چې د آدم علیه السلام د پیدایشت ورځ چې د جمعې ورځ ده هغه لمانځل کیږي، پیغمبر علیه السلام وایي ویې لمانځئ پر ما ډېر درودونه وایاست. نو هغه ذات هغه شخصیت چې آدم علیه السلام توسل په کوي چې پیغمبر علیه السلام دی، نو د هغه د پیدایشت ورځ چې 12مه ده د ربیع الاول هغه به بیخي لمانځو. دا چې تا ته وایي 12مه مه لمانځه دا څوک دي؟ په 12مه خیرات مه کوه، 12مه مه لمانځه، پسه مه حلالوه، غویی مه حلالوه، دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې د پیغمبر علیه السلام سره دشمني لري. دا د کفارو په هدایت دا خبرې کېږي. کفار ورته وایي، امریکایان ورته وایي، انګریزان ورته وایي، وایي ونیسه دا خبره وکړه چې د 12مې لمانځل حرام. ولې؟ که 12مه ولمانځو خو نبي علیه السلام خوشحاله کېږي. نو کفار نه غواړي چې نبی علیه السلام خوشحاله شي. نو کفارو دا خدمت وکړي چې وهابیان یې راته پیدا کړه، هغو ته هدایت وکړه، هغه ته وایي ونیسئ دا خبره نشر کړي چې 12مه که چا ولمانځل ناروا عمل یې وکړي. دا د کفارو هدایت. دې خبرو ته موږ غوږ نسو نیولی. پیغمبر علیه السلام ورځ به بیخي لمانځو، چې د جمعې ورځ لمانځو هغه به بیخي لمانځو. نو دا مې د جمعې د ورځې د فضیلت په باب څه لنډه خبره درته وکړه. وصلی الله تعالی علی